سړی چې د کور نه ځي په سفر او د ښځې د خدمت ضرورت وي چې د خدمت لپاره ښځه بیایي یې د دوو دریو څلورو ودو چښتن آیا په دا سفر حال کې په ده باندې قسم ضرور ده او که نه دی په خپل اختیار کومه ښځه چې قابله د خدمت بولي هغه د ځان سره به وشي دا نور ائمه وی چې د سفر په حال کې قسم ضرور ده لہذا بغیر د قراندازي نه چا موږ تاسو یې پچ اچول یا خسړې اچول قراندازي نه بغیر به یو نه بیایي چې د کومې نوم وخوته هغه به بیایي قسم هلته ضرور ده موږ په مذهب باندې قسم بین الازواج د سفر په حال کې نشته که سړی ځي د سفر په حال کې د یوې ښځې د ځان د خدمت لپاره ضرورت و نو ښځې ټولې د یوه عمر وي د یوه حالت وي یوه ښځه به حامله وي مخایه یوه ښځه به مریضه وي یوه ښځه به سپین سرې ضعیفه وي په سفر کې به در باندې پیټی وي که د تا خدمت به کړي سفر کې خو خدمت ته ضرورت وي نو هغه ښځه به د ځان سره بیایي چې قابله د خدمت وي خو موږ مذهب هم دا د قراندازي دی وکړي دا قراندازي باندې حق نه ثابتېږي حق ثابتول په قراندازي خو قمار ده صرف تدیب خاطر ده د زړه خوشحالول د چا ښځه ګیلمنې نه شي چې اوس هر وارې دا بیایي موږ نه بیایي دا صرف مستحب عمل ده که نه قراندازي ضرور نه ده دی به قابلیت ته ګوري چې دا ښځه اوس ما د خدمت قابله ده په دغه سفر کې دا خدمت کړی شي نو هغه به د ځان سره بیایي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان مبارکه موږ تاسو ذکر کړی په آخر وخت کې چې رسول الله دنیا نه تلو خو نه ژوندی وي 11 د په نکاح کې سره جمع شوي دي نور ودونه خو 1415 اقوال راغلي دي دغه بیبیانو کې په دغه سفر کې د اراده د دوه بیبیانو چې ځان سره بوزي نو دغه دوه امهات المؤمنین چې حضرت حفصه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما دغه دوه د ځان سره په سفر بوتله او ازواج مطهرات د ان حضرت صلی الله علیه وسلم دوه ګوند وي اتجاره یو و چې بل دا دواړه ویم دی یو ګوند سره مرګري وي خو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه و مشره و او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کشره و به تجربه و او د محبت خبره خو وروسته بابو کې را روانه ده اخو غیر اختیاري ده قسم په محبت کې نه ده ضرور نبی علیه السلام به په اختیاري امورو کې قسم کوه خو بیا به خدای پاک ته ویلي الله چې د ما په واسطه چې نفقه ده سکنا ده کوټه کې شپه بیتوتت ده اخو زه کم خو چې ما په اختیار کې نشته چې محبت د محبت خو 5 منشي دي کله هغه په یو کې وي په بل کې نه وي پیغام یې ومنسي نو د سفر په حال کې خو اسم قسم نشته په دغه ما اول سر خلاص شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دی دواړه چې به د خدمت لپاره د حضرت عایشه د لپاره ځان ته سړی مقرر و دی خو به په حجاب او په پرده کې وي هغه کجاوه کې به ناستې وي خادمانو به هغه پورته کړه په حجاب کې ادیف کو واقع کې مې تفصیل درته ذکر کړی و په اوښ به برسیره وتړله د حضرت حفصې دپاره ځان ته و نو وخان معلوم و اوس مثلا یار ده دوه طرفه لري په دغه طرف باندې ام المؤمنین حضرت عایشه بتله په دغه طرف باندې ام المؤمنین حضرت حفصه بتله په سفر کې خو د اروي پلارګنۍ هم وه صدیق اکبر و حضرت عمر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې د سفر په حال کې خپل اوښ ورنږدې کو اوښ د حضرت عایشه صدیقې رضی الله عنها ته نو په دا سفر کې به مجلس سره کوه حضرت حفصې چې دا حال ولید اخو اشاره و مشره و نو حضرت عایشه ته بل ورځ چې دی به واړول په یو ځای کې بیا خو به نو خوراک چې کاکو شی کېده ګډ چې بیرته به روانېده هر څوک به په خپل وکړو حضرت عایشې ته ویلې چې ته مثلا دا یوه ورځ یا دوه ورځې د لارې په دغه طرف روانې زه په دغه طرف دغه طرف باغونه یا ځایونه تا ولیده دغه ما ولیده ته نن داسې شه چې ما په اوښ ته سپاره شه چې دغه طرف ته ووینې تا په اوښ به زه سپاره شم چې دا طرف زه ووینم چونکې هغه کشره وه بې تجربې وه نو هغه ویل صحیح ده الماخستان چې سفر شروع شو حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها د حضرت حفصه رضی الله عنها په اوښ سپاره شوی حضرت حفصه رضی الله عنها د حضرت عایشه رضی الله عنها په اوښ سپاره شوی مخکې معمول خدا و چې د حضرت عایشه اوښ په دغه طرف روان و نو نبی علیه السلام بیا په شپه کې ورغی د دې د اوښ په طرف
هلته چې غږ وکړو جواب د حضرت حفصې راغی. اوس بیا دا نشوی کړی چې دا یې پرېښی وای بېرته ورغلی وای حضرت عایشې ته. پوه یم شو، خو اوس بیا دا نشو که دا خو د څه خفګیان ده. حضرت عایشه په انتظار ده چې ما ته به نبی علیه السلام راځي. نبی علیه السلام په یغ لوري نه ورځي. په خپله خطایي پوه شوه چې غم په ما کې وشو، خطایي ما وکړه، بې مشورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مې اوښ بدل کړ. نو چې کله یې د شپې په کوم ځای کې واړول، اوس خجالت ته چې زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عذر څه ویایم، که راته وویله چې ولې بیا به زه څه ویایم. نو دا بوټي ولاړ دي، په بوټي یې پښې نه نایستې. خدای پاک ته سوال کوي چې یا الله مار یا لړم را باندې مسلط کړي چې ومې چیچي. خفګیان د رسول الله نه شوی برداشت کولی، دا ځای نه شوی برداشت کولی چې راته ویې چې ولې. خو چې مړه شم ذاتې به د عذر ځای خلاص شي. یا په دردو په تکلیفو کې هم د رسول الله به خوش که په شفقت بدله شي، ما تکلیف به وویني، دا به نه راته ویې چې ولې. نو خدای پاک ته سوال کوو چې الله مار یا لړم شی را باندې مسلط کې چې ومې چیچي، زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه عذر ویایم. نو د سفر په حال کې د موږ مسلک دا ده چې قسم بین الازواج نه ده ضرور، خدمت مصلحت ته به ګوري. که دوی به وې د ځان سره، که درې به وې د ځان سره، که یوه به وه د ځان سره، د ډېرو ودو متعلق، دا ټول جایز صورتونه دي. خو په هغو کې بیا عین د سفر په حال د رفتار کې که داسې معامله کېدم روا ده. کله د یوې سره مجلس کړی، کله د بلې سره مجلس نه کړی. خو قراندازي د موږ په مسلک کې د اثبات حق دپاره ټول عمر نه ده جایز. د نورو حقوقو هغه د تقسیم استقسام بالازلام به چې دی کوو، د اوښ غوښې به سره تقسیمولي، دا ټولې د قمار په معنا کې دي. قراندازي صرف د ترتیب خاطر دپاره شته چې ملګري دي ټولو ته برخې خو ورکول کېږي. لکه طالبان د شوروا غوښه برخې جوړې کړي برابرې، خو بیا هم طبعا څه فرق خو کله وي پکې. نو دغه دپاره یو ته مخ وګرځوه یا قراندازي وکړي چې دغه د زړو ګیلې نه وي پیدا، چې یخ ته یې ډېره ورکړه دغه ته یې کم ورکړه. کنې په قراندازي خو شی ثابتېږي نه. دوی په خپل اختیال خو دغه عدل و برخې برابرې جوړې کړې، خو تله باندې خو یې نه دي تللي. کیدای شي چې یوه لږ زیات وي بله لږ کمه وي، نو دغه د ګیلې ځای چې د مابین کې ورک شي. اما داسې نشته چې یوه ته برخه شته بل ته بیخي شته نه. د یوه نوم وخو تا به دوه برخې وړي، بل نوم چې ونه خو د هغه به نه وي، لکه د مشرکینو چې استقسام بالازلام.